أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. بیا هم ښه راغلاست، یو ځل بیا هم ښه راغلاست د نن ورځې خپرونې ته. د سباون ټلویزیون لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مسئ ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده د 15 کالو په جریان کې د سباون ټلویزیون د حفظ او د قرائت سیالي په لاره باندې اچول، همدارنګه هغه وخت بیا رسېدلی دی چې د حفظ او د قرائت سیالي د حافظانو او د قراو دپاره چې د ښه پیاوړتیا او د ذهن پراختیا په خاطر چې نور هم دوی په دې لارې کې تشویق سي. ګرانو کتونکو، په دې کې یو پړاو مخکې تیر سوی دی. په مدارسو کې تقریبا د 500 مدارس په مابینځ کې زموږ سره حفاظ او قرا موجود دي چې برخه یې اخیستې ده. یو پړاو هلته تیر سوی دی، دوهم پړاو پرون تیر سو. نن د قراو 15 کسه دورانو صاحبانو ایستلي دي. په هغو 15 کسانو کې به نن امتحان چې اخیستل کېږي دریم پړاو دی، د هغو کې به اول دوم دریم قاري صاحب انتخاب کېږي. په خپرونه کې چې زموږ سره میلمانه دي قاري صاحب بدیع الدین آغا چې هغه د لحن صوت مرتبه ده، او قاري صاحب عبدالستار خادم د تجوید، قاري صاحب ضیاء الرحمن د ادا، او قاري صاحب جند الله آغا د وقف والابتداء. راځو د خپرونې د فیل په شروع کې تلاوت لپاره بلنه ورکو قاري صاحب عبدالستار خادم ته چې د تلاوت شروع فیل وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إن شاء الله. وكفى بالله حسيبا. إن شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا
وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله في عمرك. قاری صاحب عبدالستار خادمو چې ستاسې په مخ کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړل، نړۍ مننه ترې نه کوو. رابسو د امتحان ولور ته چې کوم قاری صاحبان دي څنګه کولی سي چې دوی اول مقام دوم درې مقام کې خپل ځانونه په دې پروسه کې شامل کړي. راځو هغو قاری صاحبان ته د امتحان په لور چې زموږ سره برخه اخیستې ده. قاری صاحب خلیل احمد ولدي مولوی محمد نقشبندي صاحب، او دوم قاری صاحب عنایت الله د پلار نوم محمد محسن، دریم قاری صاحب عبدالباری ولدي حاجی باران. راځو قاری صاحب خلیل احمد ته بلنه ورکو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د قرآن مجید څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. تشریف راوړي ستاسې حضور ته قاری صاحب خلیل احمد ولدي مولوی محمد نقشبندي صاحب. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاری صاحب محترمه ده، فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. ورست 40 نمبر آیات شروع کیږي واصطنعتك لنفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أحسنت فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. الله أحسنت. قد جئناك بآية من ربك
ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قاری صاحب خلیل احمد و چې ستاسې مخکې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، رابسو د داوران ولور ته چې قاری صاحب په تلاوت کې کومې نیمګړتیاوې هغه ورته په ګوته کې. قاری صاحب بدیع الدین هغه ته ورګرځو چې د قاری صاحب په تلاوت کې کومې نیمګړتیاوې هغه ورته په ګوته کې. ماشاءالله قاری صاحب ډېر په زړه پورې تلاوت وکړي، خو مګر داسې به وایم چې د کوم قاری صاحبان چې مقابله کې تلاوتونه کوي باید اول د بیات ابتدا انتها ځان ته معلومه کړي. بیات په قرار شروع کې جواب چې دی ختمې د سی بل مقام ته نه باید هغه په ښه ختم چې دا مقام ختم سو بیا بل مقام شروع سي. دا دی یوه نیمګړتیا. بل نیمګړتیا دا ده قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. دلته إخفاء كده ده غست أو يطغى. قال خبر بيوغلتي بل دغت قول قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ده ساكن حركته خلقه بالکل. قاری صاحب نظر واورېدل سو چې داسې غلطۍ ته خپل متوجه سي. دغه ځای به که درته وایم قال ربنا، ځکه دوهم امبر ته قال پسې نوشته دی، ځکه هغه یو قاله چې دی الف لري ځکه دا ولاړېږي. دا دوم قاله په دا دوم آیات کې هغه نه ولاړېږي ځکه قاله ولسېږي. قال ربنا او قال لا تخافا. قاری صاحب څه قاله څه دواړه خدای دې چې دور ته فکر سوي وه دا ځایو ته. نو قاری صاحب خلیل احمد چې زموږ سره په خپرونه کې برخه اخیستې وه، قاری صاحب خلیل احمد ته پر همدې ځای باندې خدای پاماني ورکړو، الله دې ملسه. دوهم قاری صاحب د دې خپرونې ګډونوال قاری صاحب عنایت الله ته بلنه ورکو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. قاری صاحب عنایت الله ولدي محمد محسن. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاری صاحب محترم د 48 لمبر آیات سے شروع کا قال فمن ربكما يا موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى. الله أحسن. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قاری صاحب عنایت الله و چې ستاسو په مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیتونه تلاوت کړل را بسو د داوران ولور ته چې د قاری صاحب په تلاوت کې کومې نیمګړتیاوې هغه ورته په ګوته کې د تجوید و بخش د اردو قاری صاحب عبدالستار خادم ته. ماشاءالله جزاکم الله خیره. محترم عنایت الله ورور ښه تلاوت وکړ. البته تلاوت کې یو شمېر ستونزې وې، یو شمېر غلطۍ وې، هیله ده چې دغه ستونزې حل کړي. هغه دا چې غټ مشکل په دغسې مسابقو او سیالیو کې لفظي غلطۍ کول دي. باید د لفظي غلطیو څخه ډډه وسي، پرهیز وسي، ځکه دغه یو غټه نیمګړتیا ده په تلاوت کې. موږ او تاسو باید یوازې لحن او مقاماتو ادا توجه ډېره ونه کړو. موږ او تاسو باید ډېر فوکس او ډېر ټینګار په څه شي وي د حروفو پر ادا او چار مخرج هر په خپل مخرج کې ادا سي. یو شمېر غلطۍ یې وکړلې. شیئن خلقه دلته چې دی د تنوین څخه وروسته خا راغلی د حروف اظهار دي، اظهار کېږي. باید ځنډ ونیسي. د اخفا کولو څخه د ادغام او داسې نور حالاتو څخه ځان باید وساتل سي. بالکل دا غلطي ده. نور هم لفظي غلطۍ پکښې وې منها کې او اظهار شفوي په کومو حالاتو کې چې کېدی هلته باید څوک ونه درېږي، اخفا شفوي ځینې جوړه نه کړي، د دې څخه ځان وساتي. او بل یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې اکثره خراسایبان پکښې ښکېلي په دغه غلطۍ کې، هغه دا چې کله یو قاري صاحب تلاوت شروع کوي باید مخکې دی ځان د وقف ځای معلوم کړي چې زه باید چیرې وقف وکړم. مثلا قاري صاحب تلاوت شروع کوي د دغه آیت څخه شروع دی مخکې چې تلاوت شروع کړي هغه وقف شروع کړي د وقف ځای ځان ته معلوم کړي. هغه د دې دپاره چې بیا ساه ختمه نه سي او یا وقف هغه ځای ته ونه رسېږي. اوس اخرنی آیات و قاري صاحب داسې ښکارېدی چې ډېر تلواري
سوا بله دغه سوا چې دی سوا باید ویل سوی وای د سا سره ختمه سول بل اخره غلطي رامنځته سوله چې دغه یو غټه نیمګړتیا. جزاکم الله. قاری صاحب نظر واورېدل سو چې خدای دې وکړي چې د قاری صاحب عنایت الله ښه ورته ځیر سوي خپل نیمګړتیاوې ورته معلوم سوي. قاری صاحب عنایت الله تا ته پر دغه ځای باندې خدای پاماني درکړو، الله دې مل شه. د دې خپرونې دریم ګډونوال قاری صاحب راغواړو، قاری صاحب عبدالباري ولد حاجي باران، بلنه ورکو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. تشریف راوړي ستاسې حضور ته قاری صاحب عبدالباري ولد حاجي باران. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاری صاحب محترم، سورة طه او 58 نمبر آیات دی. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. إن شاء الله أحسنت. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. إن شاء الله أحسنت. وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أحسنت أحسنت. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. الله أحسنت. أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. أحسن. وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من
ألقاه صدق الله العظيم. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. صدق الله العظيم. جزاكم الله احسن الجزاء. قاری صاحب عبدالباری و چې ستاسو په مخ کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړل، را بسو د ادا ولور ته قاری صاحب ضیاء الرحمن په خپل نظر باندې ورکړي د قاری صاحب عبدالباری پر تلاوت باندې کومې نیمګړتیاوې هغه ورته په ګوته کې. قاری صاحب عبدالباری ماشاءالله شسته تلاوت وکړي، په زړه پورې تلاوت کې وکړي، خو بعضې غلطیانې داسې وي چې د خپلو غلطیانو ته متوجه شي او په آینده کې د انشاءالله به اصلاح کړي، نو دا به بیا انشاءالله په آینده کې ښایسته تلاوتونه هم کوي. او زموږ ملګري اکثریت داسې مشکل لري قاري صاحب محترمه چې قرآن شریف باید صحیح پوخ شي، چې کله قرآن شریف صحیح پوخ شي نو هلته ادا خود به خود صحیح کیږي. نو زموږ ډېر ملګري داسې دي چې هغوی دغه یو ستونزه لري چې د قرآن شریف پخول سم قرآن شریف یې نه وي پوخ کړی، نو چې بیا داسې مقابلو ته راځي یا داسې محفلو ته راځي نو هغوی پکې بیا هغه کوم ځای چې تلاوت کوي هغه د لحن جلي او د لحن خفي د غلطۍ څخه باید ځان وساتي. نو جزاکم الله قاری صاحب. نیمګړتیاوې نور انشاءالله نو تلاوت یې بد نه و، ښایسته تلاوت یې وکړي انشاءالله. را بسو د تجوید ولور ته قاری صاحب عبدالستار په خپل نظر ورکړي. ماشاءالله قاری صاحب عبدالباری واقعیت ښه تلاوت وکړ. مخکې محترم قاری صاحب یادونه وکړه د ادا په برخه کې کومې نیمګړتیاوې وي هغه ده ورته وویلې، خو صرف دی ډېر ښه روان و تر ډېره حده، خو دلته زه دوې توصیې لرم. یوه دا چې حرکات باید د خپل اندازې څخه زیات کش نه کړل شي، که چیرې ته زیر کشې او یا هم پیش کشې د هغه څخه یا واو پیدا کېږي، او یا هم که چیرې زور کشې د هغه څخه خالي پیدا کېږي. او بل کله چې قاری صاحب وخت یې پوره شو او صدق الله العظیم قاری صاحب توجه ونه کړله، مخ ته یو آیات وویل، نو دلته یوه غلطي رامنځته شوله. دا غلطي چې قال بل القوا دلته مده حرف دی، واو ساکن دی، مخ ته پیش دی، مده دی د القو وویل. که چیرې د صدق الله العظیم ویلی وای غلطي نه راغله. بالکل دا د خپل د لاسه دا د لاسه اوس که چیرې یقینا ډېر په زړه پورې تلاوت یې وکړي، چې قال بل القوا ته راغلی قال بل القوا دول قال بل القوا فاذا جزاكم الله. قاری صاحب عبدالباری چې داورانو صاحبانو خپل نظر ورسره شریک کړي، خدای وکړي چې د ورته فکر سوي. قاری صاحب عبدالباری ته پر دا ځای باندې خدای فرمانی ورکو. ګرانو کتونکو او لیدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د بیا دپاره چې موږ ستاسې په چوپړ کې حاضرېږو پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارم، الله مو مل شه. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري